عرفي ورځ روزه سعودي سره ونیسو که نه که ملک کې چې اوسېږو د هغې سره یې ونیسو په یوې خبرې باندې ځان پوهېږي چې دا مسله اجتهادي ده او د صحابو د وخت نه دا یو داسې مسله ده چې په دې کې دوه فریقین وو دې مسلې د اختلاف د مطالعې وایي علما دا هم فرمایي چې که چېرته مشرق کې میاشت ولیدلی شوه نو د مغرب والا دې ورسره روژه کې یو اختر دی کې لیکن بل طرف ته دا مسله هم ده چې د هرې علاقې دپاره خپل مطلع دی نو دواړه قول دي کم قول چې تا ته بهتر ښکاره کېږي د هغې مطابق روژه ونیسه لیکن بل ته بد مه ګوره لکه د قربانۍ په باب کې ما تا ته د براء رضی الله تعالی عنه قول پیش کړ وایي که چېرته تا یو څاروی وکاته او تا ته ښه نه ښکاره کېده خپله پې قرباني مه کوه لیکن بل باندې مه حراموه نو دغه شان تا ته دا ښه ښکاري چې زه سعودي سره د عرفې روژه نیسم بلکل یې ونیسه لیکن که یو سړی د خپل ملک مطابقه چې کوم ځای کې اوسېږي هغې سره نیسي نو هغې ته بد نه ګوري بیا بعضې خلک دا وایي ګوره عرفه خو یوه عرفه کېږي په دې باندې ځان پوهېږي په احادیثو کې دوه قسمه الفاظ راځي یو لفظ د عرفې د ورځې راځي بل راځي د ذوالحجې په نهمه باندې 9 من ذي الحجه نو نهمه ورځ د ذي الحجې هلته جدا ده او دلته جدا ده یوې مسلې ته ستاسو د خیال راوړم دا خو اوس دغه نوې ټکنالوژي راغله موبایل راغی او دغه شان ریډیو ټلویزیون راغی که تاسو یو 50 شپېته کاله وروسته ولاړ شئ نو تا ته په خپل ملک کې د یو ښار پته نه لګېده چې په لاهور کې یا په کراچۍ کې نن روژه ده او که نه ده هغې وخت کې نه ټلیفون و نه موبایل و او نه ریډیو وغیره و نو هر علاقې والا به د خپل رویت مطابق روژه نیوله اختر به یې کاوه د عرفات روژه به یې نیوله لهذا دې مسلې کې ډېر اختلاف نه دي کول پکار تا ته چې کومه مناسب ښکاري او د کوم عالم قول باندې ستا زړه تسلي کوي بلکل د هغې مطابق د عرفې روژه ونیسه که د سعودي سره یې نیسي او که د خپل ملک سره یې نیسي تا دپاره جایز ده زموږ د فقهاو یو واجبه غوندې قاعده ده اگر چې دا موږ طلباو ته بیانو لیکن ستاسو د دغې مسلې دپاره چې بار بار خلک تپوسونه کوي او په ذهنونو کې یو تشویش دی زموږ فقهای احناف فرمایي چې او دغه شان هر امام دا خبره کوي که امام شافعي صاحب دی که امام مالک صاحب دی که امام احمد بن حنبل دی وایي زموږ په نظ باندې زموږ مسلې درستې دي لیکن احتمال د خطا پکې شته چې کوم اجتهادي مسلې دي چې کوم باندې نص د قرآن نص د حدیث نشته او دا ورسره خبره لازمي کوي او په زموږ په نظ باندې د ائمه ثلاثو چې زموږ نه خلاف دي او نصوص قرآني او ارشاد نبوي پکې نشته زموږ په نظ باندې هغه خطا دي لیکن احتمال د صحت پکې شته لہذا مجتهد چې کله اجتهاد وکړي حدیث پاک کې راځي که د درست اجتهاد وکړه نو د دپاره دوه اجره دي یو درستوالی او بل د محنت او که چېرته خطا شو یو مجتهد په اجتهاد کې بیا هم چې د کم محنت کړې د هغې اجر به رب العالمین ورکوي نو خبره مې دا کوله چې د عرفې د ورځې روژه خامخا ونیسئ که د خپل ملک مطابق نیسئ فبها ونعمت که د سعودي سره نیسئ هم ښه خبره ده لیکن بل چا باندې به بد رد نه وي بل ته به غلط نسبت نه کوي زمونږ یو غټه مسله په دې علاقو کې دا ده چې په دین مسلو کې هر څوک بیا ځان نه مفتي جوړوي که یو انسان ډاکټر وي نو ډاکټرۍ دپاره خپله ډیګري ده انجینر دپاره خپله ډیګري ده او د هغې دپاره خپل پوهنتون او کالج او یونیورسټي ده لیکن دیني مسایلو کې موچي هم لګی وي بیا فتوا ورکوي دکاندار هم لګی وي بیا فتوا ورکوي که بار په ګاډۍ باندې امرود خرڅوي هغه هم بیا فتوا ورکوي څوکیدار هم فتوا ورکوي که په قرآن پوهېږي هغه هم فتوا ورکوي او که نه پوهېږي هغه هم فتوا ورکوي دا لوی جهالت دی د دغې وجه نه د بعضې صحابو نه نقل دي وایي موږ ته به چې کله یو مسله راغله موږ به کوشش کوو چې دا مسله بل عالم ته ولیږو چې د دې بوج په ما باندې را نه شي د دغې وجه نه فقها فرمایي چې کله تا یو مسلې بیان وکړه او فتوا دې ورکړه نو د هغې بوج په تا باندې دی که چېرته خطا وه لهذا د ځان نه مفتیان مه جوړوئ په تشه کې بس مسلې باندې عمل کوئ کومه تا ته بهتر ښکاري هغې مطابق عمل کوه که ستا مد مقابل څوک په بله روان وي بس خاموشي پاتې کوه او په دې کې بیا بحث مه کوه او په دې کې ګوتې مه وهه دغه مسله د رؤیت هلال هم د صحابو د وخت نه اختلافي مسله ده یو حدیث کې راځي د شام نه یو صحابي راغی په مدینه کې یو ورځ اختر و په شام کې جدا ورځ اختر و هغه چېرته منع نه کړه د هغې خلاف یې ونه کړه وصلی الله تعالی علی خیر الخلق